ته مې خوړلې مزدورو دي د خپو ګوتې مې روغې دي ستار به پوښم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، دا وخت تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. قدرمنو کتونکو، زه محمد سپید بونیری تاسو سره یو خبر شریکوم او خبر دا دی چې د صوابۍ د سیمې یو ډیر زیات تکړه ستار نواز، تاسو به ټول دغه د نوم نه واقف یا دغه د قصو نه تاسو ډیر زیات واقف یا هغه ډیر زیات ښایسته ښکلې او ډیر زیات په نرمه پسته لهجه کې چې کوم دی نو هغه به قصې کولې. هغه و سبزلي ماما چې کوم دی نو هغه د فاني دنیا نه کډه وکړه. د 13 یا 4 میاشتو نه واخله تر اوسه پورې سبزلي ماما ډیر زیات بیمار و. هغه د هغې بیمارۍ په وجه چې کوم دی نو په پېښور کې په الارچ هسپتال کې چې کوم دی نو هغه اډمیټ و. د هغې نه وروسته هغه بیا خپل کلي ته چې کوم دی نو هغه راوړی شو. بیا په خپل کلي کې سموده چې کوم دی نو هغه هم دغسې پروت و. خو سبزلي ماما ته تر اوسه پورې زمونږ چې څومره هم د کلچر ډپارټمنټ چې څومره هم غړي دي نو هغوی سبزلي ماما ته هغسې پام نه دی راګرځېدلی یا نه یې هغسې توجه چې کوم دی نو هغه له ورکړې ده. سبزلي ماما په خپل ورځې شپې چې کوم دی نو هغه په صوابۍ کلي کې ډېر زیات په هغې زه به د تنګستۍ حالت چې کوم دی نو هغه ووایم په هغې کې چې کوم دی نو هغه تېرې کړې. او بیا سبزلي ماما چې کوم دی نو هم په دغه بیمارۍ کې زموږ او ستاسو نه چې کوم دی نو کډه وکړه. نو کتونکو دغه شارټ ویډیو و دغه مې ستاسو سره شیر کوله، دغه خبر چې کوم دغه مې ستاسو سره شیر کوم. هم اوس زه خبر شوم د ډاکټر سراج کمال صاحب د فیسبوک د پاڼې نه، هغوی د خپلې پاڼې نه دغه پوسټ کړی و چې سبزلي ماما چې کوم دی نو هغه وفات شو. 13 میاشتې مخکې د وایس اف امریکا خبریال چې کوم دی وکیل خان، تاسو ټول به پیژنئ، هغه صوابۍ ته تللی و. د سبزلي ماما سره هغه یو بشپړه مرکه کړې وه. هغه به هم تاسو د وکیل خان د فیسبوک پاڼې نه چې کوم دی نو هغه کتلي وي. په هغه ټایم کې هم سبزلي ماما حالات چې کوم دی نو هغه ټیک نه و. سبزلي ماما چې کوم دی نو هغه خراب و، ګډوډ و. خو اوس سبزلي ماما چې کوم دی نو زمونږ او ستاسو په منځ کې نشته. نو تاسو ټول سبزلي ماما چې کوم دی نو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. بالکل کتونکو که دغه ویډیو مو خوښ شوي نو دغه چینل چې کوم دی نو دا سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. ویډیو